پر ولسمشر حامد کرزي تازه بندیزونه. د اسلامي امارت د واکمنۍ له لوري د ولسمشر حامد کرزي د سفر د مخنیوي په اړه خبرونو بیلابیل غبرګونونه راپورته کړي دي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ځینې ولسي وګړي پر دې باور دي چې دغه ډول ګامونه د هیواد په کورني سیاست کې د تګلارو د بدلون نښه ده چې کېدای شي د سیاسي کړیو ترمنځ د اړیکو په لا پیچلي کېدو اغیز وکړي. هغوی ډیروي چې د سیاسي څیرو د ازادۍ محدودول د ټولیزو وګړو په نیز کې د واکمنۍ پر اعتبار اغیزه کولی شي. له بلې خوا د اسلامي امارت پلویانو دا ګام یو پر ځای او اړین اقدام ګڼلی دی. د هغوی په وینا دا ډول هڅې د ملي امنیت او نظم ساتلو لپاره اړینې دي او د واکمنۍ پریکړې باید د هیواد د ټیکاو او ثبات په پار درک شي. په ټولیزه توګه د کرزي د یون د مخنیوي خبر په وګړو کې بیلابیل غبرګونونه راپورته کړي، خو د دې هڅو بشپړ اغیز په راتلونکو ورځو کې لاس راګندېدای شي. د اسلامي امارت واکمنۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر حامد کرزي د یون مخنیوی کړی. ټاکل شوی و چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي متحده عربي اماراتو ته لاړ شي، خو اسلامي امارت نوموړي ته د یون اجازه ورنکړه. یوې باخبره سرچینې حماسه میډیا ته ویلي چې د کرزي د یون د مخنیوي امر له کندهار شوی او کابل یوازې د نوموړي غوښتنلیک د اسلامي امارت د مشر دفتر ته لیږلی دی. د یادونې وړ ده چې پخوانی ولسمشر له دې پخوا هم له ورته برخلیک سره مخ شوی دی. اسلامي امارت واک ته له رسېدو راهیسې د کرزي دفتر له شپېتو ډېر ځلې د یون اجازه غوښتې ده چې غوښتنه تر ډېره رد شوې ده. د کرزي د یون مخنیوی داسې مهال کیږي چې اسلامي امارت تازه د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني او د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسن زوی او د اسلامي امارت ملاتړی مولوي عبدالسمیع زنداني کړي دي.